په اسلام آباد کې د ملګرو سره د یو هوټل و مخته ناست ولمه چای می کولې چې په دې ساعت باندې په دې هوټل کې کار کوونکی یو ځوان رالی او راته ویل چې ته خو په ځل افغان نه یې. ما وخندل او ورته ومې وکه په ځل یم. نو دی ډیر زیات خوشحاله سول او راته ویل چې زه د پښین یم دلته په دې هوټل کې کار کوم. کله چې د کار څخه خلاصم ستا ویلاګونه ګورم د خپل وطن لمبه په ماتوم. د کرکټ شوق لرم او رامیش د کرکټ ویلاګونه ستا د ګورم. نو زړه مې ډیر زیات خوشحاله سو. د ده مننه مې وکړه او په زړه کې مې د الله شکر وکړ چې الله د خلکو په زړه کې زما لپاره ځای جوړ کړی دی. دلته چې مې چای وکړې نو چې بیل مې ورکوي دغه ځوان ویل چې بیل زه نه درڅه غواړم. قسم ما کړه دلته راسه ستا قسم ده چې دا کېږي بیا دې ویډیو یې لکوم دا سړی دا چمونه کې راسه یا راس دلته راځه ستا وګټلې ستا خپل وټلې بیا موږ دغه کوو داس عباس ورور عجب چمونه کې زور هم چې پیسې نه اخسي نه زما راس دا وخت راس ستا وګټلې آیا زه نه در کوم ده در کې راس ده در کې زه نه در کوم ستا وګټلې بیا بس یار پر موږ دغه ګرانه ته دا نو دا چمونه کې عباس ورور موږ انډیوال سړی دی ویا پیسې نه اخلم ما څه نه اخلې بیا مې ارشد ته ولې ارشد د پیسې ورکړه موږ ورته اشتراک خپل وګټې خپل ادارې سم هوټل جوړ کړي بیا بچي برابر اوس دې فرقې خپل دلیل لګیا دی موږ دعا دغه د الله دی کامیابی ورکړي الله د څه غوښتنه وکړي چې دا نور پښتانه هوټلان چې څنګه دي مقابله شي په نصر کې لګر د مقابله شروع کړي دیګه یو بل لپاره مشران اصلي سره شي دي یو بل ته دمکیانې سره ورته دا غلط کار دی. روزي خواري و تعالی خپل ورکړي روزي د انسان په قسمت شله د افسوس راځي چې دلته هم د ادارې قسم چمونه کوي لکه د کراچي د اتم پښتانه بدنیتۍ سره کوي یو بل پر ریس باندې دلته هم داس دغه بندیا بدل نو دا پروازي یو کې بل کاروباري را لې دي پر ډیر ځه دا لنګ د ریسک واده خدای کړی ده شو واتس اپ